څلرویشتم د حوت داسې تاریخي ورځ و په افغانستان کې چې ټوله مسلمانانو بالخصوص بالاخص په هرات کې 4,000 مسلمانانو شهادت ته ورسېدی چې د روس او د کمونیست او د فاسد په مقابل کې جهاد وکړه، که لوی و که کوچنی و که نر و که ښځه و، ګرد راوتلي و د الله د رضا دپاره خپل وینې تویولې او خپل نفسونه د الله د رضا دپاره و الله ته سپارل جهاد کوي د دا کفارو په مقابل کې. داسې په نړۍ کې یو نوم یې کښېښوی چې هغه پخوانی روسي چې و روسیه چې ورته ویل چې هغه یې دا تکه تکه یې کړه چې در ننه پورې نه سره سمیږي، دا سره وپاشل سو او روسیه چې تکه برباد کوي. الله تعالی د دغه مسلمانان د افغانستان د ملت مسلمان په واسطه او بالاخص د هرات د مجاهدینو او مسلمانانو چې دغه 24 د حوت داسې خپل یو الله اکبریز جهاد وروښوی چې خلک یې داسې کوي چې په تاریخ کې یادېږي انشاءالله. 4 روز بود که زن اومد با بیل و با تفنگ و با چوب و با چک به همین شهر ریخت، با کله همین روسا برده با بالی همین تانگا همین تبر میجستم، تانگا را آتش میزدم، تانگا رو برده که تو میجستم زردم همین مسلمان ها. خب این روز 24 بود به همین پارک دم شهر نه ممکنه که 500 تا بچه خورده برده اینا جمع شده بود که با بالا شوروی ها حمله کنم. شوروی ها برده خود جمع کرده بود به همین دم پارک برده کم سینما. از این دیگه هم تزده گفتی اینا رو بردم تا ولایت، از ولایت دیگه اینا باز مردم تیرومتر شد برای به تانگ مرکز. اونجا باز یک شورشتگی شد. با اون دست خالی نی تفنگ داشتم نی تفنگچی داشتم، هیچ چیز خدا نداشتم، فقط به نعره الله اکبر میرفتم شوروی‌ها دی به دی شهر به شهر میرفتم. 24,000 شد. با همین پارک کجا پا نبود ببینیم 40 جریب زمینه، همینطور سر بالا سر گذاشته بود.